وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور بشیر احمد په نامه باندې د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړي خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړ، بیا یو عالم ته ورغی، نو دی ورته قصه کوي چې ما خپلې ښځې ته طلاق ورکړ. نو عالم ورته وایي چې ته قصه وکړه چې څنګه دې طلاق ورکړ. نو دی دوه درې وارې ورته وایي چې ما خپلې ښځې ته ویلې چې ته دې په ما طلاق یې. دی وی دا حسابیږي که نه؟ ګوره محترمه، دا طلاق ښځې ته ورکول دا انشا ده، او ته چې دی عالم ته ورغلی چې تا نه کومه پوښتنه کوي، دا اخبار ده وروره. طلاق په انشا باندې واقع کیږي، اخبار نه ده وروره. د عالم ته چې د لس وارې تعبیر کړی وي چې داسې مې ورته ویلې، دغه واقعي اخبار ورته کوي، او عالم بار بار پوښتنه ترې کوي چې ځان ښه پوه کړي، په دې طلاق نه واقع کیږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حامد بدری په نامه یو ورور پوښتنه کړې چې الله عز وجل قرآن کې وایي من قتل مؤمنا، څوک چې مسلمان قتل کړي ټول عمر به جهنم کې وي، او الله بیا بل چېرته وایي چې زه ټول ګناهونه بخم، یو شرک نه بخم. نو محترمه وروره، اصل کې داسې ده چې د اهل سنت والجماعت عقیده داسې ده چې مرتکب د ګناه کبیرې دا مخلد فی النار نه ده، یعنی که چا ګناه کبیره کړې وله همیشه به دی جهنم کې نه وي. نو دا آیات اوس قتل ګناه کبیره ده، نو دا به څنګه مخلد فی النار وي؟ نو د دې یو جواب علما دا کوي چې دا حلال وبلی، یا دا آیات په زجر باندې محمول ده، یا دا د چې اصل جزای امدا ده چې الله یې جهنم کې خالدن و مخلدن ووسوي، خو ووسوي یې نه وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې تعویض خامیږي او که څنګه کیږي؟ زه سم په پوښتنه پوه نه سوم. دا محترمه صحیح خبرې نه دي. الله پاک دې روغ جوړ لره. اسلام کې ایله تعویض ثابت ته محترم، هغه هم چې شرعي الفاظ قرآن و حدیث پکې لیکلی وي، او بیا په دې کې اختلاف ده چې قبل المرض به که بعد المرض به. بعضې علما لا داسې وایي چې مرض سړي ته نه راغلی، باید تعویض په غاړه کې وانه چوي، چې ورته راغی بیا یې واچوي. دا چې خامیږي او پخیږي دا محترمه دا د کوډګرو خبرې دي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی شهید سي او یا حورې به ورته وي ښځو ته چې دي، نو محترمه شرع له دې نه سکوت کوي. شارع په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې د ښځو دپاره به څه شی وي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د الله په وحدانیت قرآن کې کوم دلیل ده؟ نو محترمه که توحید د ربوبیت ښیې، نو علامه تبتزانی وی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. دی وایي چې دا د توحید د ربوبیت الله عز وجل دپاره حجت و دلیل قرآن کې دا ده. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا ردوي، هغه یو کتاب جوړ کړی التعارض په مابین د عقل و د نقل کې. په هغه کتاب کې بیا وایي چې دا صحیح نه ده، ځکه توحید د ربوبیت چې دا ثابت ده، او هغه مشرکینو د مکې د دین انکار نه کو. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. که ته د مکې د مشرکینو نه پوښتنه وکړې چې د مځکه و اسمانونه چا پیدا کړي، دوی به درته وایي الله پیدا کړي. نو توحید ربوبیت کې چا انکار نه کو. نو انبیاء الله توحید د عبودیت ته راغلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه وی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. دا د توحید د ربوبیت دپاره نه بلکې د توحید د عبودیت دپاره ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. شرقایت کې دا خبره محترمه تبتزانی ذکر کوي رحمه الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مولوي پندی جان په نامه د پاکستان نه پوښتنه کړې. دی وایي که یو څوک چاته ریشکا په اجاره باندې ورکړي، په کرایه باندې، او د دې په مقابل کې مثلا ورته وایي 10,000 یا 12,000 روپۍ ماته د میاشتې راکوه، نورې دیتا، نو دا څرنګه ده؟ دی وایي دا معینه ګټه. نو محترمه اجاره خو وایي دې ته چې عقد په تملیک د منافعو باندې، نو هغه اجره به معینه وي محترمه. نو نه پوهېږم چې ته څنګه دا پوښتنه کړې ده. یو صورت ستا د وروره چې هغه داسې ده چې مثلا چاته دې غوا ورکړله، په اجاره باندې دې ورکړه،
یا د اوښ چاته په اجاره باندې ورکړو، مثلا پر پلانکي جي پورې به زه بار پې وړمه مثلا 2000 روپۍ، خو په دې شرط باندې چې واښه به یې په تا باندې وي، نو دا عقد فاسد ده. نو دلته بعضې علما داسې فکر کوي چې که په ټکسي یا رشکه څوک چاته په اجاره باندې ورکي، نو داسې ورته وایي چې په دې شرط باندې چې دا تیل به یې په دغه وي، څه ورته وایي، په دغه ډیرور باندې وي چې دا څوک یې چلوي چې مستاجر ده. نو دلته نه فاسد کیږي. علما د دې دواړو په مابین کې فرق کوي، ځکه هغه علف واښه چې دي هغه لپاره د عین د داپې بقا د دابې دپاره شرط دي، او تیل د بقا د عین دپاره شرط نه دي. علما یو علمي بحث پې باندې کوي، تحمل المستأجر التاکسی تکالیف الوقود. نو دغه مسئله دلته علامه په الفتاوا الهندیه المعاصره فی النوازل المعاملات المالیه په دغه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د یو سړي کور په یوه ساحه کې ده، مثلا اصل د یوه وطن اوسیدونکی ده، بیا کډه لاړه یو بل چیرته، اوس یې کډه هلته ده، بیرته چې دغه خپل کلي ته راسي مونځ به مسافرانه کوي که پوره لمونځ به کوي. نو محترمه دا خپل کلی بیخي پریښی ده، یعنی معنا هغه وطن ته چې تللی ده که دا وطن یې بیخي پریښی وي بیا خو صحیح ده محترمه چې دلته راغی دی بیا مسافر ده، که دا وطن یې پریښی نه وي دا خو وطن اصلي ده محترمه. نو وطن اصلي کې دی مقیم ده وروره، مسافر نه ده. الله پاک خپل کلي ته چې راغی نو دی مسافر نه محترمه، مقیم ده. لکه مثلا افغانان چې ول کله چې افغانستان نه مهاجر سوي ول پاکستان کې اوسېدل، نو کله به چې افغانستان ته راتلل خپل کلیو ته، نو دوی به دلته مونځ، خصوصا هغه افغانان چې افغانستان کې پیدا سوي ول بیا هلته مهاجر سوي ول، دوی چې خپلو کلو ته راتلل مونځونه به پوره کوي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فضل احمد علوي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی معذور وي، نو معذور خو به وخت دپاره اودس کوي، هر وخت چې داخل سو اودس به کوي، بیا د ده تر څو پورې اودس ته ده چې دغه وخت پاتې وي، فرض هم کولی سي په دغه اودس، نفل هم کولی سي، خو دا اودس د دغه عذر د وجې نه ماتیږي، که بل ناقص د اودس راغی نو اودس یې ماتیږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور فلان ایوبي د پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو چاته خپل اکا لور ورکړې ده، خو صرف دسمال یې ورکړی ده، اوس ورته وایي نه یې درکوم. نو محترم وروره ما په دې باندې یو بحث کړی ده چې آیا کوزده نکاح ده که نه. خادمینو ورونو هغه تحقیق دې ورور ته راولېږئ، انشاءالله تا مسئله به حل